په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوو. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. نن مې درته ډیره یوه ښکلې ویډیو برابره کړې. انشاءالله چې ستاسو به ډیره خوښه شي. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه یوه کوچنۍ غوښتنه کوو چې زموږ دا ویډیو در سره لایک کړئ، موږ ته ښکلي کمنټونه وکړئ او زموږ د سهار میډیا په نامه چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. ناکامورا سره افغان کاریګرو کار کاوه چې مازیګر شو. کاریګر ورته وویل چې کار به بس کړو، وخت خو پوره شو. ناکامورا ورته وویل تاسې خو تر اوسه پیسو ته کار کوو، یو ساعت خو خپل وطن ته هم کار وکړئ. کما ویلی وی چې وخت پوره شو، تاسې باید ویلی وی چې نه دی پوره. ډاکټر ناکامورا څوک و؟ د ننګرهار د آبادۍ اتل چې کلونه یې په دغه ولایت کې خیریه کارونه ترسره کړي وو. شاړې ځمکې آباد کړې او د اوبو د مهارولو په برخه کې یې ډیر کار کړی وو. بدبختانه د افغانستان د دښمنانو له لوري په یوه برید کې سخت ټپي او د سختو ټپونو له امله یې په روغتون کې ساه ورکړه. د ډاکټر ناکامورا پیژندنه. ډاکټر ناکامورا چې یو جاپاني الاصله افغان و، په 1946 میلادي کال د سپټمبر په 15مه د جاپان په فوکوکا ښار کې زیږېدلی و او په 1993 کال کې د کیوشو طبي پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته یې د جاپان په بیلابیلو روغتونونو کې د طبي ډاکټر په توګه دنده ترسره کړې وه. ډاکټر ناکامورا په 1991 کال کې د هېواد د ختیځې برخې په یوه غریزه سیمه کې 3 صحي مراکز جوړ کړل تر څو د دغې سیمې خلکو ته صحي خدمات وړاندې کړي چې په 2000 میلادي کال د دغه سیمې خلک د وچکالۍ سره مخ وو او د ناروغیو کچه ورسره څو چنده زیاته شوې وه. نو ډاکټر ناکامورا په دې هڅه کې شو چې د ناروغیو د زیاتېدو پر علتونو ځان وپوهوي. نو بالاخره دې نتیجې ته ورسېد چې د اکثرو امراضو اصلي علت د دغې سیمې وچکالي او د اوبو کمښت دی. ډاکټر ناکامورا دا فکر وکړ چې دغې سیمې لپاره تر 100 ډاکټرانو یو د اوبو کانال مهم دی. نو هماغه و چې د 2003 کال راهیسې دغه طبي ډاکټر PMC خیریه موسسې له ادرسه چې په راس کې و د افغانستان په لویدیځ ښوی ولسوالۍ کې د اوبو د ستونزې حل په موخه 1400 ژورې څاګانې وکیندلې. له کونړ سیند څخه یې د 25.5 کیلومتره کانال چې مروارید کانال په نوم یادیږي جوړ کړ چې په مټ یې شاوخوا 15,000 هکټاره شاړې ځمکې بیا آبادې کړې. هغو خلکو ته چې له همدغه ځایونو د اوبو د کمښت له وجې نورو سیمو ته مهاجر شوي وو، د بیرته راتګ او د کار زمینه مساعده کړه او خلک بیرته خپلو سیمو ته راوګرځېدل او دغه سیمه پرې آباده شوه. تر 2014 کاله پورې تقریبا 8 نور اضافي کانالونه هم جوړ کړل چې شاوخوا 14,000 هکټاره ځمکه خړوبوي چې دغه ټول کانالونه له کونړ سیند نه رابیل شوي او د ګمبیري په بیدیا کې د 6 لکه شاوخوا خلکو په ژوند کې یې مضبوط تغییرات راوستي. او په دې سره ډاکټر ناکامورا دا خبره ثابته کړه چې وسلې او ټانکونه ستونزه نه حل کوي. د کرنې بیارغونه د افغانستان د بیارغونې اساس دی. ښاغلي ناکامورا د بیلابیلو فرهنګونو د پیژندنې او په نړیواله کچه د بنسټیزې همکارۍ له امله په 2014 کال کې د فوکوکا جایزه ترلاسه کړې وه او په 2019 کال کې د افغان ولسمشر لخوا په افغانستان کې ترسره کړو خدمتونو له امله یو میډال او د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړل شوی و. خو د ننګرهار د آبادۍ دغه اتل د تل لپاره سترګې پټې کړې.